د ملي دفاع وزارت سرپرست د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره په کتنه کې د افغانستان پر ځمکنۍ بشپړتیا ته پر درناوي ټینګار کړی دی. مولوي محمد یعقوب مجاهد له توماس ټویټ سره په لیدنه کې ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به د نورو هیوادونو لپاره ګواښ نه جوړیږي. ورته مهال د چارو یو شمېر کارپوهان په اوسني وضعیت کې دغه لیده کاته د افغانستان د ستونزو د هواري لپاره ګټور بولي. درنو لیدونکو سلامونه، ستړي مه شئ، تاسو تودې خبرې ګورئ. زه فرید الله محمد یم. د نن شپې په بحث کې را سره درانه میلمانه دي د پوهنتون استاد ناصر شفیق صاحب، پخوانی سناتور محمد هاشم الکوزی صاحب او همداشان د سیاسي چارو کارپو مفتی محمد بشار صاحب. درنو میلمنو ستړي مه شئ. استاد محترم، پیل به له تاسو څخه وکړو. په اوسني وضعیت کې متحده عربي اماراتو ته د دفاع د سرپرست وزیر ښاغلي یعقوب مجاهد سفر څه ډول ارزیابي کوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. محمدي صاحب تاسو ته، جناب الکوزي صاحب ته، محترم مفتی صاحب بشار ته او ستاسو د تلویزیون درنو لیدونکو ته، ټولو هغو دوستانو ته چې موږ اوري او ویني مو نیکې هیلې لرم، سلامونه وایم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د افغانستان د اوسني حاکمیت مهمه مهره د ملا عمر مرحوم ځوان ملا یعقوب سفر ته زه په نیک شګون ګورم، ځکه دا د داسې چا سفر دی چې په حقیقت کې د افغانستان د جهاد د امریکا په خلاف باندې یو ریښتونی وارث یې ګڼلی شو. نو هغه چا نه مو چې نه رغېږي او خبرې ورسره اول او اخر په کار وسي، نو د ټام ویس سره یا همدارنګه د بل کوم مهم امریکایي مقام سره او یا د نړۍ د نورو هیوادونو د مشرانو سره د دوی لیدنې آخر به یو نتیجه راوړي. دا درسته ده چې اوسنی نظام له مشروعیت څخه برخمن نه دی. د دوی ځینې کړنې که د تعمیراتي ډګر کې اوسي هغه د ستاینې وړ دي، خو د جنجونو په رابطه باندې او همدارنګه د بشر د حقوقو په رابطه باندې او د سیاسي تنوع د باب تر اوسه پورې نه خلاصېدو په رابطه باندې هغه مسایل دي چې تر ډېره پورې ملت ته د منلو وړ نه دي. خو زه فکر کوم چې همدغه کتنې کړکۍ پرانیزي او د اطمینان په حاصلېدو سره کیدی شي د دواړو خواو نه چې سراشه او سورشه یا سراشه او سدرشه موجوده اوسي او څه نتیجې ته به موږ ورسېږو. که امریکا په دې هیواد کې په تیر نظام کې په داسې خلکو پانګونه کړې وه چې هغوی د افغانستان د خلکو لپاره هم ډېرې طبقې د منلو وړ نه وي، ځکه د برکتیا سره راغلي خلکو او نه یې په دې هیواد زړه خوږېده نه یې په دې ولس زړه خوږېده او دا د امریکا یو ناکامه تجربه وه. شاید د دې ناکامې تجربې نه عبرتونه اخیستي وسي. اوس چې داسې یو نظام راغلی چې په ټوله جغرافیه باندې حاکمیت لري او د تعمیراتي کارونو په رابطه باندې که وکتلی شي یو څه حده پورې ظرفیت یې خپل ثابت کړ، خو د وزارتخانو په چوکاټ کې په ټولو وزارتخانو کې چې کومې سکتوري او تخصصي وزارتخانې دي په هغو کې لا تر اوسه پورې د سیاسي تنوع د باب د خلاصون د لارې نه هغه افغانانو شتون نه وینم چې هغه د افغانستان د خلکو لپاره د خدمت کولو په صحیح معنا باندې د خپل مسلک سره چې لکل فن رجال مقولې په بنیاد باندې وړتیا او ظرفیت ولري هغسې لا تر اوسه پورې نه حکومت تابع نیولې ده او امریکا چې کوم د ټول شموله خبره بار بار کوي، زه همیش دا وایم چې هغه صرف د قال ژبه ده او د حال ژبه به زه هغه وخت کې د امریکا ومنم چې په دې لړ کې داسې زمینې برابرې کړي چې هم د طالبانو اسلامي امارت دې دشمن شي او هم امریکا دې دشمن شي، چې د یو پراخه سیاسي ډیالوګ د لارې نه افغانان د راتلونکي د ټاکلو لپاره د یو سیاسي نظام خط و خال وټاکي، ځکه دا نظامونه درسته ده چې په جګړه ګټل کیږي خو په سیاسي بصیرت او د خلکو په اوساط او منځونو کې په محبوبیت به ساتل کیږي. استاد محترم، فکر کوئ چې امریکا به هغه خپلې غوښتنې وړاندې کړي وي؟ فکر کوم چې امریکا هم دې نتیجې ته رسېدلې ده چې تر څو پورې چې د امریکا او د افغانانو ترمنځ مشترکې ګټې د میز په سر کې نه ښودلی شي او دا فرمول وضع نه شي چې زمونږ ګټې د دوی په ګټو
کې وګټلولی شي او د هغوی ګټې زموږ په ګټو کې ولټولی شي. خو هغه ګټې چې د اسلام د سیاسي نظام سره اړخ ولګوي، مشروعیت ولري، ځکه ځینې داسې ګټې وي د هیوادونو چې هغه د اسلام د سیاسي نظام له مخې موږ ته مشروعیت نه لري. اما ځینې داسې ګټې اوسي چې هغه په نړیوال سیاست کې کله کله کیدای شي موږ په ځینې مسایلو کې د امریکا سره په یو موازي خط روان شو. د تیر جهاد په دوران کې موږ د امریکا سره دښمنۍ ګاللې دي کې شک نشته، ځکه زموږ په هیواد یرغل کړی و. اما که د افغانستان د قضایاو په رابطه باندې، د بیا آبادۍ په رابطه باندې، د لوړو زده کړو تعلیمي او همدارنګې نورو وزارتخانو په رابطه باندې موږ سره داسې مرستې ګالي چې هلته هغه مشترکات چې نړۍ د مشترکات په توګه باندې پېژني چې د بشر حقوق، د ښځو د کار او د تعلیم حقوق، همدارنګه سیاسي تنوع او د انتخاباتي نظام په لوري تګ، دا د هر چا غوښتنه ده، دا د یو انساني معقول نظام غوښتنه ده. که په دې را سره یو ځای پورې ځي، زه فکر کوم چې دا د امارت هم مسؤلیت دی چې بس یو کال او 3 میاشتې تېرې شوې، نور په زور کلي نه کېږي، پرون نه دي شي نه کېږي. دې ته بیا راځو. علاکوزی صاحب، همدغه مسله ده د ښاغلي یعقوب مجاهد او انس حقاني سفر متحده عربي اماراتو ته له ګڼو چارواکو سره لیدلي دي چې ډېره توجه له توماس تویست سره لیدنې ته اوړي. دغه لیدنې څنګه ارزوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. محمدي صاحب، تاسو ته او دواړو قدرمنو میلمنو ته او ستاسو تلویزیون ټولو کارکوونکو او د افغانستان شریف او مجاهد ولس ته که په داخل د افغانستان کې دی او که مسافر دی، ماجر دی، ټولو ته د سلامونه او نیکې هیلې ورسېږي. وعلیکم السلام. محمدي صاحب واقعا هم چې ستر جنرال مولوي یعقوب مجاهد او انیس حقاني دواړه هغه څیرې دي چې د افغانستان ولسونه، د افغانستان خلک ډېر مینه او محبت ورسره لري او د دوی سفر ته بالخصوصا په داخل کې چې د افغانان دي او که بهر کې مسافر او ماجر افغانان دي، ټوله په تمه او په امیدونه دي. موږ کومې ملاقاتونه چې په دغه یوه ورځ یا 2 ورځې کې دوی کړي دي او د ډېرو غټ خلکو سره ملاقاتونه کړي دي او دا ملاقاتونه کېدلی شي چې د اقتصاد د نګاه څخه او د سیاسي جوړښت د نګاه څخه او د افغانانو د پخلاینې د نګاه څخه او د افغانستان د ولسونو د انتفاق او د یووالي دپاره د هر شي په مورد کې چې موږ فکر ورته وکړو هغه شان پکښې کې دي. نو دغسې یعنې سفرونه لکه مولوي یعقوب مجاهد او انیس حقاني واقعا هم لکه استاذ چې وویله، دا دواړه د یو سترو مجاهدونو زامن دي او د یو داسې کارمانانو زامن دي چې واقعا ملا محمد عمر مجاهد یو ملي سړی و او دغه چې سراج الدین جلال الدین حقاني چې د پلار و، هغه هم دغسې یو ملي څیره وه. تاسې د دوی کړنو د افغانستان ټول ولس ته دوی کړنې ور معلومې دي چې په ملي مسایلو کې ډېر دریځ یې سخت و او ډېر جدي خلک وه او د افغانستان پر اراضي باندې، د افغانستان پر ساتنګه باندې، د افغانستان پر لویشت خاوره باندې ډېره سخته خوا بدول. که ستاسې په یاد د ملا محمد عمر مجاهد الله دې وبخښه د ایران په هکله او د ده خبرې دا د افغانان هم اوس ګوري او تاریخ کې هم شته او چې د کم دریځ ورته ووایه او کم جدیت یې ورته وایه، نو دا دغه سړي زوی دی. او دا اوس چې مولا یعقوب کومې خبرې کوي او په دوبۍ کې کومې خبرې وکړلې چې افغانستان د ټولو افغانانو کور دی او د افغانستان په نظام کې ټول افغانانو ته باید دروازې خلاص شي، باید ځای ورکول شي، ټول افغانان باید په دې نظام کې خپل ځان وویني او د کار زمینه ورته برابره شي، د وظیفې زمینه ورته برابره شي. نو دا د افغانانو دپاره د خوشبختۍ ځای دی. خو زه پر ټولو مشرانو باندې غږ کوم چې افغانستان تاسې داسې وبولئ چې د ټول افغانستان د خلکو کور دی، د ټول افغانانو کور دی، هر څوک چې تذکره لري، هر څوک د افغانستان تابعیت لري، هغه افغانان دي، هغو ته لار خلاصه کړي، هغو ته دروازې ور خلاصه کړي. که په هر وزارت کې دوی لایقت لري، زده کړې کړي دي، خوارۍ او تکلیفونه او زحمتونه ایستلي دي، هغه مه ناامیده کوئ، هغه مه ناامیده کوئ. مې په د ایران پر سرحدونو کې د ایرانیانو په پولیسو سرحدي ځواکونو باندې وژنئ، مې د ترکیې په سرحدونو کې په هغه خلکو باندې وژنئ، مې په هغه دریابونو او سمندرونو کې هلته په خلکو وژنئ، مې په پاکستان کې د پاکستان په حکومت یا پولیسو یا په هغو ظالمانو باندې چې هغه لکه ایوانان داسې تړلي دي، نو خپل پر افغانانو باندې خوا بده کوي. د افغانانو تګ چې نور هېوادونو ته ځي راوګرځوي، راګرځېدل هم په دغه کې چې محمدي صاحب لکه مولوي یعقوب مجاهد چې کومې خبرې کړي دي، د دې دپاره باید زمینه برابره شي. د دې دپاره دغه ملاقاتونه چې شوي دلته په داخل د افغانستان کې رئیس الوزرا او معاونینو شیخ صاحب امیر المؤمنین د دې نظام دا ټول باید دغه خبرو ته او دې ملاقات ته باید لبیک ووایي،
باید یو ته زمینه برابره کړي د نورو باندې هم باید دا غږ وکړي چې اورونو و طالبانو هر چا چې ځانځاني کول، هر چا چې د خپل ګوند او ګوند بازي کول، هر چا چې تنظیم بازي کول، هغو خلکو نتیجه ورنه کړل. هغو خلکو وخت و محدودیت ډېر کم و. د افغانستان ولس او د افغانستان خلکو مینه نه ورسره درلودل. هغه چا چې ملي فکرونه درلودل، هغه چا چې ټول افغانان خپل د ځان ورونو او اولادونو او بچیان یې مشرانو بلله، هغو نتیجه ورکړل. د احمدشاه غازی، میرویس نیکه او نورو هغه مشرانو چې تاریخ یې پروت دی، د هغو پر قدمونو باندې باید مولوي محمد یعقوب او د ټول اعضاء د افغانستان ټول د دې اسلامي نظام مشران باید پر هغو باندې قدمونه کښېږدي چې نور افغانان د دغه مشکلاتو او ستونزو ناخوالو څه چې اوس موږ پاتې په اقتصادي بحرانونو کې راګینو، د دې څخه مو یو رقم وباسي. مننه. کوربت مفتي صاحب، همدغه مسله ده د ښاغلي یعقوب مجاهد صاحب او ترڅنګ یې ورسره انا ساقاني او نور ګڼ کسان هم ورسره دي. سفر یې متحده عربي اماراتو ته څه ډول ارزیابي کوي په ټوله کې؟ بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی النبی الکریم محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. جناب محمدي صاحب، تاسو ته د بحث ګډونوالو ته سلامونه او احترامات. محمدي صاحب، د نړۍ ټول هیوادونه یو له بل سره د خپلو اولویتونو او ارزښتونو په رڼا کې اړیکې رغوي. افغانستان هم د یو خپلواک هیواد په توګه د حق لري چې د خپلو اولویتونو، دیني او ملي ارزښتونو په رڼا کې د نړۍ د هر هیواد سره چې وغواړي اړیکې ورغوي. او په دې وخت کې اسلامي امارت ډیره اړتیا لري چې له امریکا سره خپلې اړیکې ورغوي. مولوي محمد یعقوب مجاهد صاحب یو ډیره ښه باصلاحیته مؤثره څیره ده، د اسلامي امارت په کابینه کې درناوی او احترام لري. خپل امیر المؤمنین شیخ الحدیث مولوي هیبت الله اخندزاده صاحب حفظه الله ورته درناوی لري، صلاحیت یې ورکړی دی. او رښتیا هم د لوی ملا صاحب زوی دی. لوی ملا صاحب د اسلامي امارت بنسټګر دی او د دغه شل کلن جهاد د رښتونی وارث دی. نو د دوی دا سفر ګټور دی، موږ په نیک پال باندې نیک پال ورته نیسو. خو دا خبره مهمه ده چې موږ لکه څنګه چې د ټام ویسټ سره لیدلي دي او په ستراتیژیکو مسایلو باندې بحث ورسره کړی دی، دې ته اړتیا لرو چې موږ د امریکا سره خپل ستراتیژیک او ډیپلوماټیک اړیکې ورغوو. امریکا که هر څنګه دی په نړۍ کې یو لوی ځواک دی، یو لوی هیواد دی، په نړۍ باندې سیاسي تسلط لري، د افغانستان د اسلامي امارت د رسمیت پیژندنې په ډګر کې مانع دی. د اسلامي امارت نو د دوی سره اړیکې رغول نهایت ډیر مهم دی. دلته د دوی د دې بحث په دې لیدنه کې بخښنه غواړم، یو درې موضوعات ډیر زیات مهم دي. یو دا چې زموږ د اسلامي امارت اړتیاو ته چې وګوري، زموږ د امریکا سره په اړیکو کې به موخې څه وي. دویم، زموږ اولویتونه به مو څه وي. او دریم موضوع دا ده چې موږ په مجموع کې دغه د مولوي محمد یعقوب مجاهد صاحب د سفر اهمیت په څه کې دی. دا درې واړه موضوعات مهم دي. زه په لنډ ډول باندې دې ته اشاره کوم. اوله خبره دا چې موږ که د امریکا سره موږ خپلې اړیکې رغوو، ډیپلوماټیکې استراتیژیکې اړیکې ورسره رغوو، نو زموږ موخې به څه وي. موږ مشخصا 5 موخې لرو چې د اسلامي امارت او د افغانستان او د ملت ورته اړتیا ده. اوله موخه مو دا ده چې افغانستان اسلامي امارت باید له سیاسي انزوا څخه ووځي، او لومړنۍ لاره او یوازینۍ لاره یې همدا ده چې موږ له امریکا سره ډیپلوماټیک اړیکې ورغوو، تر څو چې هغوی سره موږ خپلې اړیکې نه وي رغولې، بل هیواد دا جرأت نشي کولی چې موږ په رسمیت وپېژني. دویم، د افغانستان اسلامي امارت او د افغانستان اقتصادي پیاوړتیا. تاسې فکر وکړئ، ګوره امریکا چې له افغانستان نه ووتله، د افغانستان د سیمې ګاونډیو هیوادونو دا مسؤلیت جوړوي چې د افغانستان په تړاو خپل مسؤلیت ادا کړي او اقتصادي مرستې ورسره وکړي. خو د دې ګاونډیو هیوادونو ټولې مرستې چې راجمع کړي یوازې د امریکا له مرستو سره نه برابرېږي. امریکا وړاندې سوې ده، له اسلامي امارت سره مرستې کړي دي. نو له دې معلومیږي چې امریکا سره زموږ اړیکې رغول دا د افغانستان د اقتصاد د رغولو په برخه کې مؤثر ثابتېدلی شي. دا به زموږ دویمه موخه وي چې اقتصاد هم پیاوړی سي. دریم دا چې موږ خپل هوایي حریم وساتو. دا چې په افغانستان باندې کله یرغل کېدی، اډې هم پاکستان ورکړې وې، دا اوس هم بې پلوټ الوتکې چې راځي د پاکستان د لارې راځي، او پاکستان یا خو بېتوانه دی او یا افغانستان سره صادق نه دی. نو که بېتوان وي او که صداقت ونه لري، په دواړو صورتونو کې که موږ د امریکا سره خپلې اړیکې ورغوو، نو دا ستونزه به هم حل سوي، خپل هوایي حریم به مو ساتلی وي. هغه ته چې ښاغلي یعقوب مجاهد مولوي محمد یعقوب مجاهد صاحب ټام ویسټ سره دا خبره کړې وه چې هوایي حریم ته د افغانستان ځمکني بشپړتیا ته باید درناوی ولري او دلته باید د دوی الوتکې ونه ګرځي. څلورمه، زموږ
موخه به دا وي چې په سیمه کې چې کوم سیاسي رقابتونه د هیوادونو ترمنځ دي او کله کله دا رقابتونه ناسالم رقابت جوړ سي، د دغو ناسالم رقابتونو په منځ کې موږ دغه بې پرې متوازن سیاست لوبول په سیمه کې او له نړۍ سره خپل سیاسي دا چې نهایت ډېر مهم دی. دا هم په هغه صورت کېدلی شي چې موږ د امریکا سره خپل سیاسي اړیکې ولرو او دغه خپل د دې رقابتونو په منځ کې خپل سیاست ولوبو. پنځم او وروستۍ موخه مو دا ده چې موږ د افغانستان په تړاو باندې د ځینې ګاونډیو هیوادونو نوې دسیسې په کار اچوي او د افغانستان په تړاو نوې دسیسو څخه کار اخلي. که موږ له امریکا سره خپل اړیکې ورغو نو د هغو دسیسو مخه هم نیولی سو. خو رابط دوه نورو مسایلو ته به بیا وروسته بیا دوهم ځل راسو. استاد محترم، یوه مهمه مسله چې له توماس تویت سره ښاغلي مجاهد پرې ټینګار کړی، د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا ته باید درناوی وشي. دې کې شک نشته چې ځمکنۍ بشپړتیا، ملي حاکمیت او خپلواکي د هر یو هیواد درې اساسي ارزښتونه دي. یو هیواد تر هغې پورې خپلواک نه ګڼل کېږي چې د هغې ځمکنی حریم یا هوایي حریم خوندي نه اوسي. او موږ ګورو چې افغانستان په داسې زماني مقطع کې چې موږ قرار لرو، لکه مخکې چې مفتي صاحب بشار یادونه وکړه چې د پاکستان بې پیلوټه الوتکې پرواز کوي. یا دا چې دا جهات موږ مشخص کړو او مشخص نه کړو، خو 3 میاشتې 4 میاشتې وړاندې په وزیر اکبر خان کې امریکا ادعا وکړه چې بې پیلوټه الوتکې څوک ټارګټ کړ. نو دا هغه څه دي چې دا په حقیقت کې د افغانستان د خپلواکۍ په وړاندې ګواښونه او ننګونه ده. نو زه په دې فکر کې یم چې باید د امریکا سره زموږ ځینې مسایل ښه کوټلي فیصله شي او د هغې تر څنګ دا کوټلیتوب باید په دې بیه تمام نشي چې زموږ هغه تاریخي ناپییلی سیاست چې متوازن سیاست دی چې په دې خطه او جغرافیه کې لرو، چې موږ د دې تیرو 40 کلونو نه مخکې چې کوم حکومتونه زموږ وو، که هغه د اعلیحضرت محمد ظاهر شاه دوره وه او که د هغې نه مخکې وه حتی د نادر شاه او حبیب الله خان او د امان الله خان په دوره کې هم همدارنګې. نو موږ خپل هغه ناپییلی سیاست د هغه وخت د 2 زبرځواکونو یا 2 سترو قوتونو چې امریکا او اتحاد جماهیر شوروي ترمنځ ساتلی و. لیکن د خلق دموکراتیک ګوند د راتګ سره زموږ سیاست یو اړخیزه شو. بیا د هماغې په نتیجه کې کامیابۍ ته چې مجاهدین ورسېدل، امریکا بیرته د شرایط برابر کړو چې موږ بیا امریکا ته اړ شو او امریکا دلته د بند توافقاتو د نظام په توګه باندې زموږ د واک اصلا سرلارې هغه اوس. اما بیرته چې اوس امریکا وتلې ده او بیا موږ داسې حالت کې قرار لرو چې یو خواته د سیمې هیوادونه زموږ په رابطه باندې بدګمانۍ ښکاره کوي، د دې اوسني حکومت په رابطه باندې چې ګواکې دلته د دوی د نفوذ لاندې سیمو ته لکه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې ادعا کړې وه، بیا چې کله فرانسې ولسمشر مکرون تاجکستان ته راغی او یوه غونډه کې سره د ادعا وکړه، او همدا اوس په هند کې بیا دا ادعا شوې ده چې د افغانستان خاوره د دوی لپاره یعنې د ترهګرۍ په اړه باندې مسؤل بله د هند په امنیتي ناسته کې یوه اندېښنه وښودل شو. نو د ترهګرۍ مسله خو ښکاره خبره چې دا یو داسې یوه د منطقیانو خبره یو هیولا او یا وایو چې یو داسې شیشکه او یو تصویر دی چې هر زبرځواک او هر سیمه ییز قوت د بل چا د ډارولو د خپل اثر پرې د شیندلو لپاره د یو حربي په توګه کاروي. کله چې امریکا وګوري چې د افغانستان اړیکې د روسیې سره یا د سیمې د نورو هیوادونو سره لږ اړخ لګوي او لږ ښه والي په طرف روان دي، نو بیا امریکا وایي چې دلته د ترهګرۍ چانس شته او کیدای شي بیا د ترهګرۍ نوغې وزېږي. او کله چې بیا د امریکا سره د دغه حکومت لکه دغه تیرو 3-4 میاشتو کې چې کوم ملاقاتونه وشو او دا د اوس بیا نوی ملاقات کېږي، نو اوس به هندوستان دا غږ وکړو او د هغې تر څنګ به شاید لنډ وخت کې بیا زموږ د سیمې نور هیوادونه دغه غږ وکړي چې افغانستان کې کیدای شي بیا د ترهګرۍ په رابطه باندې موږ یعنې اندېښنې پیدا کړو. نو د همدې 2 تقابلي یعنې قوتونو په تناظر کې چې افغانستان د یو داسې جغرافیوي موقعیت او جیوپولیټیک حیثیت لرونکی دی چې هر زبرځواک کوښښ کوي چې د دې د کنټرول د لارې نه د سیمې په هیوادونو باندې کنټرول ولري. نو موږ چې تر څو پر خپل ناپییلی سیاست ونه ساتو او د ناپییلي سیاست لپاره یوازې دا په مذاکراتو په میز باندې نه کېږي چې د ټام ویس سره ښاغلی ملا یعقوب صاحب څه
توافقنامو ته یا څه موافقاتو ته ورسیږي یا د هغې نه بعد سبا د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ورسیږي یا د هند او د پاکستان کې د چا سره ورسیږي یا د سعودي او د ایران کې چې دا هر یو لوری سره یو د بل حریفان دي. د ټولو نه مهمه بنیادي خبره دا ده چې په افغانستان کې د ناپېیلي سیاست لپاره یو سیاسي ثبات لپاره د افغانستان د ملت شیرازه راغونډه شوه. که د افغانستان د ملت شیرازه راغونډه شوه او د یو سیاسي تنوع د لارې نه په افغانستان کې ټول قومونه او په افغانستان کې ټول هغه شخصیتونه چې د افغانستان د سیاسي کرکټر وزن لري هغوی په دې باورمند شو چې دا حکومت زموږ دی، په دې خاوره کې موږ درنښت لرو، بیا هیڅ زبرځواک او سیمه ییز قوت نشي کولی چې افغانستان وننګوي او د ترهګرۍ په نوم باندې موږ بیا د یو لوري نه بل خواته غورځوي او بل لوري بیا بل خواته. مننه استاد. الکوزی صاحب په همدغه ناسته کې ځمکنۍ بشپړتیا د افغانستان ته باید درناوی وشي. د ښاغلي ملا یعقوب همدغه ټینګار دغه مسله زموږ لپاره څومره مهمه ده؟ جناب محمدي صاحب دا خو د مور حیثیت لري او دا ډیره مهمه خبره ده. دا د هر مسلمان لپاره، د هر افغان او د هر هېواد هر څوک چې دی د خپل خاورې ته او دغه ځمکني بشپړتیا ته ضرورت لري. همدا تاسې وګورئ په دا نظامي مسایلو کې د خاوره دا د مور حیثیت لري. هم په دغه رقم یې درته تشریح کوي چې باید څنګه یې خاوره ساتنګه وکړي، باید څنګه وپا ورسره وکړي. نو دا خو ډېره مهمه مسله ده. دا د ملي مسلو څخه همدغه خبره ده چې باید په دې هکله خبرې ورسره وي چې افغانستان باید آزاد اوسي. د افغانستان په هکله چې هر رقم تشویشونه خارجان لري، امریکایان لري، نړیوال لري، دا اوس چې کفار که دغه چینایان دي که روسان دي که نور هېوادونه دي چې کفري هېوادونه د افغانستان په هکله تشویشونه وامونه لري، دي ټولو په افغانستان کې ظلمونه کړي دي. دلته خلک افغانان په شهادت رسولي دي. اوس دوی له وامه ډار نیولي دي چې خدای مکه د افغانان یعنې د افغانان د دې دپاره بیا دغه چې موږ خو لا تاوان رسولی، ضرر مو رسولی، لکه په دې کورو کلي چې یو سړی چا تاوان ورسوي او د ځان ګمان اچولی بره وایي دا سړی را خبر نه سي ما خو تاوان زیان ورسولی. یعنې له هغه خپلو کړنو نه یاریږي. دوی ټول خپل د کړنو څخه بیریږي. محمدي صاحب د افغانستان پر ولس باندې، د افغانستان پر خلکو باندې دا 45 کاله جګړه چا وترپل، ولې د افغانان پر دغو شیانو باندې زره وویشل؟ خو دا ګرد د یوې کلمې خلک دي، د یو قرآن خلک دي، د یو مذهب خلک دي. اکثره داسې په 95% ټول هغه خلک دي چې د یو مذهب او د یوې کلمې خلک دي او ټول د ملي مسایل، اسلامي ارزښتونو د هر چا ته درناوی او د قدر په سترګه ټول ورته ګوري. ولې زه ووژل؟ ولې دا فتواوې وې؟ ولې ستا مرګ دا بل زما مرګ هغه زله روا دا چا وکړل؟ ولې وسول؟ نو د دې دپاره اوس هم دوی کار کوي او د دې دپاره افغانان نه پرېږدي چې افغانان دغسې پرې وټه غر باندې زله راټول سي. او د افغانستان کې څومره د ستاسو په یاد دي د دغه مولوي یعقوب مجاهد د ستر جنرال د په هکله چې څه رقم استخباراتي کړیو، جاسوسي هېوادونو، کفري هېوادونو په میلیونو ډالر یې د پر سر باندې هغه کړی، یعنې خفیه پټ څه رقم یې د مابینځوي سي. یعنې خپله په طالبانو کې د دې دپاره کار وکړي، بررسي یې وکړي، څوک به راسي مولوي یعقوب به د منځوي سي. د طالب په جامه یې ورتېر کړي او په بله جامه ورتېر کړي، روپۍ به دې په کار واچي. نو د دې دپاره خو د افغانستان ولس او د افغانستان خلک او الله جل جلاله چې د مولوي یعقوب اخلاص او مینه هم آباد چې د خپلو افغانانو سره د خپل خاورې سره لري، ټول مسلمانان دعایې ورته کوي الله جل جلاله دې نور هم وساتي. هر افغان چې د خاورې سره مینه لري، هر افغان چې د خپلو ګرانو افغانانو سره مینه لري، هغه زموږ تاسې ورور دی، هغه زموږ تاسې دعایې ورته کوو، ټول افغانان دعایې ورته کوي. نو د دې دپاره محمدي صاحب دا شیان ډېر مهم دي او دا باید هر افغان، هر مسؤل کس باید اولویت ورکړي. بله الکوزی صاحب فکر کوئ چې د ښاغلي یعقوب مجاهد یو ډول ګوتڅنډنه یا اشاره خپله امریکا ته ده؟ زه وایم نو دا مسؤل دی دلته د افغانستان که څوک حساب پر کوي که نه پر کوي، مولوي یعقوب دلته د افغانستان د ټول خاورې د ساتنګي، د هر رقم مداخلو د ساتنګي، د هغو ته جواب ورکولو همدغه مولوي یعقوب مجاهد یې د دې غورګیرو بریدونه خواهی امریکا وکړل. نو زه درته وایم د دې دپاره نور خلک هم څه چې دا اوس خو امریکا ولاړئ، امریکا خو ولاړئ په دوحه کې یو تړون ورسره امضا کوي د دغو طالبانو یا د هغه څخه وروسته د اسلامي امارت په واکمنۍ کې زه راځم وایم تړون یې ورسره امضا کوي. یعنې دا تړون ولې څوک یې خرابوي، د دې دپاره څوک کار کوي، د دې دپاره څوک پی کوي، د دې دپاره تاسې د پاکستان لوی درسیز ولې د امریکا ته د چیش دپاره ولاړئ؟ یعنې در دې کړنې وروسته د چیش دپاره هلته ولاړئ، څه یې وکړل، څه شي دنې غوښتل؟ زه وایم د دې دپاره دی وایي چې و امریکایانو خو راله دلته مثال 20 کاله تېر کړل، 20 کاله چې تاسې غوښتل چې موږ به القاعده او تروریزم او هغه او قاچاق او فساد او ناروا دا به ټول ورک کړو، هېڅ شی مو ورک نه کوي.
قاچاق تاسې ویل موږ رکو نه مو کړه ورک ما هغه دې ورک کړه درته په ټول افغانستان کې یوال ویش یو ځای هم چا نه دی کرلی خرید فروش مې درته ورک کړي فساد مې درته ورک کړي جنګ مې درته ورک کړي هغه ستا روزانه مصارف چې دلته په میلیاردو ډالر کېدی د هر وزارت سره دفاع وزارت سره څو مصارف دلته کېدله د ورځې داخله وزارت سره د امنیت ملي سره څونه مصارف دغو امریکایانو کول د دوی مشاورینو کول یعنی دا مې ټول در ختم کړله ټولو څه مې خلاص کړلې نو خو اوس راسه په افغانستان کې نور دغه د منافقۍ لاسونه مه وهه په افغانستان کې د جوړېدلو دپاره که یو نسخه لرې راکه زه پر طالبانو دا غږ کوم چې هغه نسخې چې هغه د اسلام او قرآن ملي ارزښتونو سره په ټکر کې نه د امریکایانو سره یې ومنئ داسې مه کوئ افغانستان ولس محمدي صاحب اوس موږ دې پرمختګ ته ضرورت لرو اوس دا د پخوا افغانستان نه دی د هغه پیړۍ ده چې اوس موږ باید څه رقم چې همسایه هېوادونه کم څه کوي باید موږ هغه ته هم لاسرسی ولرو کور آباد درنو لیدونکو اوس هم لنډه دمه لرو درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست تودې خبرې خپرونه دوام لري مفتي صاحب مهرباني دوه ټکي مو د بحث پاتې وو مننه جناب محمدي صاحب ما ویل چې د اسلامي امارت مسؤلین چارواکي چې د امریکا د استازي د ټامر سره خبرې کوي نو درې موضوعات موږ ته ډېر مهم دي یو دا چې زموږ مخې به څه وي د امریکا څخه چې هغه تاسو بیان کړی بل دا چې موږ به اولویتونه څه شی وي چې له هر هیواد سره خبرې کوو په ځانګړي ډول امریکا سره او دریم دا چې د مولوي محمد یعقوب مجاهد صاحب د دې سفر ارزښت په کومو مواردو کې دی نو اولویتونه موږ مشخص ویلی چې څلور شیان موږ ته اولویت لري یو اسلام موږ ته اولویت لري دا چې د اسلام څخه د اسلامي نظام څخه د نړۍ هر یو هیواد هر ډول اندېښنې لري باید موږ قناعت ورکړو هغوی ته ډاډ ورکړو چې اسلام او مسلمانان هر وخت دومره ظرفیت لري چې د نړۍ د مسلمانو او نه مسلمانو ټولو هیوادونو سره ډیپلوماټیکې اړیکې ولري د اسلام په چوکاټ او چارچوب کې ورسره اړیکې وپالي دویم خپلواکي ساتل دا موږ ته اولویت لري دوی چې د همه شمول شرط وړاندې کوي او وایي چې که په همه شمول حکومت جوړ نسي په رسمیت نه پېژنو اندېښنه زموږ دا ده او شاید دا واقعیت هم دی چې دوی غواړي خپل لاسپوڅي په نظام کې وویني او دا زموږ د خپلواکي تر سوال لاندې راولي نو زموږ دویم اولویت دا دی چې خپلواکي به ساتو دریم اولویت مو دا دی چې موږ ملي ارزښتونه وساتو او څلورمه خبره دا چې اسلامي امارت او دغه نظام چې راغلی دا ساتل موږ ته اولویت لري ځکه دا موږ ته د 100 کلونو د ډېرو سختو زیاتو قربانیو په بدل کې په لاس راغلی دی نو تر په مهمو اولویتونو کې موږ که د نړۍ هر هیواد سره خبرې کوو که امریکا د که نور هیوادونه دي موږ ته دا اولویت لري چې دا نظام به هم ساتو دریمه موضوع دا مهمه ده چې د مولوي محمد یعقوب مجاهد صاحب دغه سفر په څه شي کې اهمیت لري د اهمیت موارد څه دي نو مشخص یو شپږ موارد دي چې په دغه باندې دغه سفر اهمیت لري اول دا چې په نړۍ کې د اسلامي امارت په اړه چې کوم منفي ذهنیت خپور شوی دی چې دا ګویا کې تروریستان دي پلار یې امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد صاحب رحم الله باندې 25 میلیونه ډالر ایښودل سوي نړیوال تروریست ورته ویل کېدل نو نړۍ کې یو انځور خپور چې دا تروریستان دي نن چې مولوي محمد یعقوب مجاهد صاحب داسې یو لوی هیواد ته ورځي او هغه خلک پروتوکول ورته کوي او د امریکا ټامیسټ ورسره ویني نور مسؤلین ورسره ویني د نړۍ لوی شخصیتونه ورسره ویني هغه انځور نفي کېږي کوم انځور چې زموږ په اړه امریکا خپور کړی او ناټو خپور کړی چې دا ګویا کې تروریستان دي یو اهمیت په دې کې دویم اهمیت په دې کې دی چې عرب مولوي محمد یعقوب مجاهد صاحب ته ډېر زیات درناوی لري وجه دا ده چې پلار یې امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد صاحب رحمه الله د یو عرب اسامه پر سر باندې خپله ټوله پاچاهي د لاسه ورکړې وه نو په هغه وجه نړۍ به هر څه چې ورته وایي خو عرب پوهېږي چې دا زموږ یو اولاد و زموږ د عربو څخه یو هستي وه چې نړیوال ورته تروریست وایي او ملا محمد عمر مجاهد صاحب رحمه الله د هغه ساتنه کوله او په دغه خاطر باندې هم د مولوي محمد یعقوب مجاهد صاحب ته په هغه نسبت باندې ډېر درناوی او احترام ورته لري دریم دا چې د مولوي محمد یعقوب مجاهد صاحب سفر او د ټامیسټ او نورو سره لیدنې دا نړۍ ته ښیي چې طالبان هر وخت په خبرو اترو باور لري د تفاهم دپاره یې دروازې خلاصې پرېښدي که هر د نړۍ هر یو هیواد اندېښنه لري او ستونزې ورسره لري آزاد بحث کې کولی شي مستقیم خبرې اترې ورسره وکړي او دا د حل لاره نه ده چې د سفر بندیزونه په مسؤلینو باندې ولګول شي حل لاره ده چې خبرې اترې ورسره وشي څلورم اهمیت یې په دې کې دی چې
د امریکا سره موږ د تفاهم طرف ته روان یو، امریکا سره د اړیکو رغولو پر لور روان یو. ټام ویسټ سره لیدنه دا یو او په دې مهمو ستراتیژیکو موضوعاتو باندې له هغه سره د مولوي صاحب بحث دا په خپله د دې یو اهمیت شي د دې سفر چې موږ به نړۍ سره اړیکې لار پیدا کوو. پنځم دا چې متحده عرب امارات په خلیجي هیوادونو کې د خلیجي هیوادونو د زړه حیثیت لري. له هغو سره زموږ اړیکې رغول چې هغه بیا د سعودي سره ډېر مهم یو شی اړیکې لري، دا موږ د عربي ټولنې ته نږدې کوي، عربي هیوادونو ته نږدې کوي. دا بل د اهمیت رمز. زما بل نمبر کې زما نوبت بیا وخت مې راته لنډ کوي. او شپږم اهمیت یې په دې کې دی چې خپله د وزیر صاحب خبرې هلته ډېرې مهمې خبرې وي، هم د ملت دپاره مهمې وي، هم د دې اسلامي امارت او د دې نظام د بقا او د استحکام او د ساتلو دپاره مهمې وي. هلته یې په ډېرو مهمو موضوعاتو بحث وکړي. یوه مهمه خبره چې تمرکز او فوکس ورباندې کوو هغه دا چې ده وویل چې افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی. افغانان کولی سي د هر قشر چې وي چې د افغانستان په اقتصاد، په سیاست او په نظامي ډګر کې خپله برخه واخلي. نو دا یو ډېره مهمه خبره ده، یو ملي خبره ده او په دې باندې ده وویله چې دې ته موږ به ډېر زیات کار کوو چې لا زیاته زمینه سازي وسي چې ټول افغانان په نظام کې خپل ځان وویني، خپل حیثیت وویني. د افغانستان د ټولو ګډ کور دی، هر یو به خپل نورو خبرو ته به یې وروسته راوګرځېږو. استاد محترم، یوه مسله چې له توماس تویست سره په لیدنه کې ورته اشاره وشوله، د افغانستان څخه به ګاونډیو ته او د سیمې هیوادونو ته ګواښ نه جوړېږي. هغه څه چې اسلامي امارت له اولې ورځې تر نن پرې ټینګار کوي. دا بنیادي خبره ده چې هر هیواد چې په کومه جغرافیه کې اوسیږي نو د هغه د ګاونډیانو ویش هم که په هره تله باندې تړل کېږي چې د اسلام او د کفر پر بنیاد باندې ګاونډیانو ویش وي یا موږ سره د ستراتیژیکې دوستۍ او نه دوستۍ په بنیاد باندې اوسي، خو دا یو مشترک دی چې هیڅ ګاونډي باید بل ګاونډي ته زیان ونه رسوي. لکه موږ چې دا ژمنه خلکو ته ورکوو چې هیڅ ګاونډي ته به زیان نه رسوو، همدارنګه د سیمې د هیوادونو نه هم دا ژمنه اخیستل پکار دي. او امریکا چې ځان ته د نړۍ د زبرځواک هیواد په توګه باندې اوس ګوري او د سیمې ډېر هیوادونه د هغه د نفوذ لاندې دي، نو د هغوی له خوا نه موږ ته زیان نه رارسېدل دا هم د هماغه هیواد مسؤلیت دی او هم په دې اوسني زمني مقطع کې د امریکا مسؤلیت دی. کله چې کتلی کېږي چې زموږ په سیمه باندې د جنوبي یا شرقي ګاونډي له خوا نه توپ باران کېږي او امریکا تل مدام غلې ناسته اوسي، نو موږ به په کوم باور باندې دا باورمندي نورو ته ورکو او یا دا چې موږ به په د امریکا نه په آینده کې دا د خیر توقع ولرو چې رښتیا چې موږ چاته ډاډ ورکوو نو نورو خوا نه به موږ ته د ډاډ په رابخولو کې امریکا ملاتړ کوي. نو د همدې لپاره چې مسلمان باید یو د سیاست خبره ده، د میز په سر باندې به کله خبرې یو د بل سره په داسې توګه کېږي چې د هغوی په ګټو کې به موږ ګټې ګورو او زموږ په ګټو کې به هغوی ګټې ګوري، خو د ګټو په انډول کې به تل مدام د اسلام معتقدات، اسلامي احکام او زموږ اسلامي او ملي ارزښتونه په ټوله کې باید وکتلی شي. کله چې موږ دا خبره کوو چې د افغانستان خلک ټول د دې وطن درانه خلک دي او هر څوک په افغانستان کې حق لري چې دلته په درنښت باندې ژوند وکړي. بلې ښاغلي ملا یعقوب اما بیا بېرته کله ګورو چې په همدې حکومت کې ځینې مقامات داسې اوسي چې د تعلیم یافته قشر په رابطه باندې بدګمانۍ څرګندوي، نو دا هغه څه دي چې د ملي شرازي هغه اصل له منځه وړي. او ما ویلې که ته د امریکا سره مکمل تفاهم ته ورسېږې او حتی په عین وخت کې د شوروي د ځای ناستې روسیې سره هم مکمل توافق ته ورسېږې او تر دې پورې چې د هندوستان او د پاکستان ګټې هم سره داسې متوازنې وساتي چې یو د بل په خلاف دښمني ستا په هیواد کې ونه شي ګاللی، او یا د سعودي او د ایران سره متقابل دښمنۍ په رابطه هم ته داسې متوازن سیاست اختیار کړي چې د یو هم ګواښ تا ته متوجه نه وي، خو چې ستا د خپل ملت پراخه پرګنې په تا باندې باورمند نه وي، نو زه فکر نه کوم دا وړی شړی شي. د افغانستان خلک موږ ته له هر چا نه مهم دي، تر څو پورې د افغانستان تاجک، هزاره، ازبک، پښتون، پشهي، ایماق او ټول اقوام داسې ونه ګڼي چې دلته موږ ټول درنښت لرو او هر هغه چا چې زده کړې کړي په دې وطن کې هغه چې تکلیف او زیار ګاللی دی هغه د خپل زیار او تکلیف ګالل د ماسترۍ او دکتورا نه بعد دلته د لیاقت، استعداد او پرنسیپونو په معیار باندې ونه ویني او یو طبقه خلک بغیر د معیارونو نه
هغوی ته درنښت ورکول کېږي. دا د افغانستان د خلکو لپاره د شیرازي د شاړلو او د شیرازي د ختمولو یو زنګ خطر دی. زه په ټول د اسلامي امارت په ټولو مسؤلینو په هغو وزیرانو باندې چې الحمدلله ښه استعداد لري، علما دي، جهاد یې کړی، د هغه خلکو په پلمو تیر نه وځي چې هغوی دلته د افغانستان د خلکو په منځ کې د رنګ، ژبې، سمت او منطقې یا د دیني مکتب فکر او یا د خپل فکري ایډیالوژي بنیاد باندې څوک سکه وګڼو څوک ناسکه وګڼو. دلته به ټول په ټولنیز عدالت باندې راغونډېږو. د اسلام په سیاسي نظام کې د ټولو نه دوه مهم بنیادي اصلونه دي، یو الهي حاکمیت او بل ټولنیز عدالت. الهي حاکمیت او ټولنیز عدالت چې یو د الله حق دی او بل د بندګانو حق دی، دا دواړه خوندي شو. زه په دې باور یم چې نه به د امریکا لاسته ورسیږي او نه به د روسیې لاسته ورسیږي، نه به د هندوستان، نه به د پاکستان، نه د ایران او نه د سعودي او نه د امارات او نه د قطر. زه دې کتلو ته په نیک شګون ګورم، خو د دې ترڅنګه د ټولو اسلامي امارت د مسؤلینو دا مسؤلیت جوړیږي چې د سیاست په ژبه کې خبرې کیږي خو په داسې انداز کې وشي چې د ملت پرګنې متنفرې نشي. مننه. کورآباد الکوزی صاحب، په دې سفر کې ښاغلي یعقوب مجاهد د متحده عربي اماراتو له چارواکو سره هم وکتل او ان دا دی چې د افغانانو ستونزې ورسره شریکې کړي دي. د دوی سره دغه لیدکاته څومره مهم دي؟ ما مخکې وویل محمدي صاحب، ما د اقتصاد د نګاه څخه هم دغه خوشبختي پشکې لیدل کېږي او د راټولېدلو د ټولو شانو کې په دغه ملاقات کې انشاءالله امیدواره دي ټول افغانان او الله جل جلاله دې وکړي چې په افغانستان پسې په ټولو ولسونو پسې د خیر، د خوشحالۍ او د مینې او محبت سفر سي. او افغانان خو تاسې اوس ګورئ جناب محمدي صاحب چې اوس پیاله جمع دي او زموږ هغه افغانان چې اوس په میلیونو انسانان دلته په کابل او په مختلفو ولایتونو کې همداسې افغانان څه چې نه کار لري، نه وظیفه لري، نه د دغه ماښام د امکاناتو د ډوډۍ یا د ځغالو یا د ګاز یا د بخاري یا د بل مورد کې هیڅ نه دغه نه لري. نو د دې دپاره دغه شتمن هېوادونه دي او دا ډېر غنیان هېوادونه دي. شاید چې د مجاهد صاحب سره په اقتصادي برخه کې هم کومک او مرستې وکړي او یا دلته یې پروژو په هکله یا د نورو هغه څه چې د افغانستان د خلکو دپاره کاروبار پکې پیدا کېږي، نو د دې دپاره مو امیدواري ستا د خیر چې په دې کې هم انشاءالله یو څه پرمختګ وسي او افغانان د دغه مشکلاتو ستونزو څخه راخلاص کړي. هغه ستونزې چې هلته په متحده عربي اماراتو کې افغانان لري، څومره کولی شي چې دغه لیدنې حل کړي وي؟ زه وایم چې دا در ډېره ده پرې انشاءالله زه امیدوارم چې هغه مسافرو ته مشکلات او ستونزې د ویزې او د پاسپورټ د ختمېدلو نور در ډېره ده پرې هغې کې به م انشاءالله پرمختګ سوی. تاسې دا ملاقاتونه ولیدله، بیخي انتظار نه و، داسې مسلسل ټول ملاقاتونه د ښه منظم وسول. یعنې داسې هم نه دي سوي خدای مکړه چې زموږ دفاع وزیر هلته رئیس جمهور ته انتظار یا چې هغه وکړي، یعنې هغه پسې راځغاستل. یعنې داسې یو ستر داسې د ویاړ ملاقات لکه ده چې ورسره وکړي د ټول افغانستان د خلکو دپاره سړی په پوهېږي چې والا عربانو چې کوم د ده سره لیده وکړي انشاءالله امیدونه او وعدې چې ورسره کوي پر هغه باندې به عمل کوي. بله، د دوبۍ حاکم سره لیدنه او د دې ترڅنګ د ابوظبۍ د یو مخکې تکړه چارواکي سره لیدنه، دا څه بیانوي؟ ډېر مهم شیان دي. ډېر محمدي صاحب ټولو ته موږ انشاءالله خو امیدواره یو د خیره افغانان مو د دغه مشکلاتو او ستونزو نه خبر فکر کوئ چې هغه نړیو سره باب چې موږ هیوادوالو یادوي هغه پرانیستل شوی؟ زه وایم چې انشاءالله امیدواري لرو. همدغه درې سره هغه هیوادونه دي محمدي صاحب چې ډېر پرمختللي او ډېر د کاروبار او تجارت او د هرې نګاه څخه دا هیوادونه ډېر پرمختللي هیوادونه دي او د اسلامي ټولنې هیوادونو سره د هغه هیوادونو سره چې دلته خیریه بنسټونه او نور هر څه هم په دغه هیوادونو کې دي. یعنې د مولا یعقوب یا تګ تاسې وګورئ دا 2-3 ورځې مخکې خلک ډېر خفه وه. ما پر دا وزیرانو باندې په وار غږ کړی دی. موږ په هغه وخت کې ستا په یاد یو وخت سرور دانش په بامیانو کومه خبره وکړل، موږ په هلمند کې مظاهره پر وکړه د ولایت مخ او ټول دولتي ادارې مې بندې کړلې. د سرور دانش اقصو ته ټول افغانان ور واچوه. یعنې په تالار کې موږ ټول خلک د سرور دانش پر دغه څرګندونو باندې غبرګون وښوي چې دا د لوی کندهار او هغه ملي څېرو ته هغه سپکاوی وکړي. یعنې څو موده مخکې تاسې د لوړو زده کړو د وزیر کومې خبرې چې وکړلې، یعنې ډېر مسلې سړی، مسلمان سړی، د هرې نګاه څخه ښه سړی دی. موږ نه وایو چې خدای مکړه نیمګړتیا، خو موږ دا ورته وایو چې په پخوانیو کارو باندې په هغه ټوپونو باندې پر هغه شیانو باندې ګوتې مه وایي چې ټول افغانان درڅخه وبدې کېږي. پر دغه ملي مسایلو مړه دي. ظاهرشاه اوس مړ دی یا د هډوکان یې خاورې دي. غازي امان الله خان هم مړ دی. هر څه چې کړي و تاریخ د افغانستان ولس ته د افغانستان د خلکو سره پروت دی. هر څه چې کړي وه
هغه هلته د افغانستان خلک یې ویني. زه هم په دغو کارونو باندې باید موږ اوس کار ونه لرو. موږ دلته د همسایه هېوادونو سره، د کفري هېوادونو سره، د نورو خلکو سره اوس موږ په ډېر مشکلاتو ستونزو کې اخته یو. و د لوړو زده کړو محترم وزیر صاحب، ستا د دغو خبرو څخه خلک غلطه استفاده کوي. هغه خلک ستا د نظام پر ضد باندې کار کوي، هغه تا قوي کړل. هغو ته د مثال یو رقم تقویه او دغه ورکړه. هغه ستا خبرې اوس په فیسبوکو کې هغه ټامیانو که کوم بلاوي هغه پورته وکښته کوي. زه هم دغسې ملي مسایلو ته دغو شیانو ته باید موږ اوس دا پرېږدو. هر څه چې سوي دي سوي دي، اوس ته رالې اوس دې بیا دغه شریعت تل تطبیق کړه چې ټول افغانان یې غواړي، خدای یې غواړي، قرآن یې غواړي، موږ یې درسره منو. تېر سوي شیانو باندې کار مه لرئ، افغانان پرېږدئ او افغانان ته کار وکړئ، خپل خدمت ته وړاندې کړئ چې ټول وایي چې افرین دې سر باندې د لوړو زده کړو محترم وزیر صاحب ته مسلمان سړی وي، ښه سړی وي، پاک سړی وي. سړو خلکو باندې کار مه لرئ. مننه. مفتي صاحب، یوه بله مسله له سوداګرو سره د ښاغلي یعقوب مجاهد لیدنه وه چې سوداګر یې پانګونې ته راوبلل. دغه خبره څومره ډاډ ورکولی چې سوداګرو ته؟ جناب محمدي صاحب، ستاسو دې خبرې او د استاد صاحب دې خبرې په تړاو باندې وایم. ګورئ، د هر نظام د بقا او د استحکام دپاره د ولس ملاتړ نهایت ډېر مهم دی. او که ولسي ملاتړ نظام ونه لري هغه نه پاتېږي. الله تعالی پیغمبر علیه السلام ته فرمایي وایي هو الذي ایدک بنصره وبالمؤمنین. الله هغه ذات دی چې ستا ملاتړ یې وکوي په خپل نصرت او پر مسلمانانو. د مسلمانانو د صحابو ملاتړ، د هغوی قربانۍ هغه په ځانګړي ډول ورته یادوي چې که دغه د مدینې منورې اسلامي حاکمیت او اسلامي ریاست جوړ شوی دی هم د دغو صحابو په ملاتړ باندې. نو که دا اوس موږ دغه نظام، دغه امارت دی استحکام ته رسېدلی دی، د حاکمیت ته رسېدلی دی د ولس په ملاتړ باندې. نو زه وایم لکه څنګه چې مولوي محمد یعقوب مجاهد صاحب حفظه الله هره یوه خبره چې راسي تاسې ټولنیزې رسنۍ وینئ، د ځوانانو هغه د مینې جذبه وینئ چې کومه خواخوږي ورسره لري. څوک یې احمدشاه ابدالي بولي، څوک یې یو اتل بولي، څوک یې قهرمان بولي، القاب ورکوي یا خپله مینه ورسره څرګندوي. زه وایم د اسلامي امارت ټول چارواکي چې په دقت احتیاط سره خپل تعبیر وکړي او هغه مینه چې په زړه کې ورسره لري د ملت سره هغه په خپله ژبه باندې څرګنده کړي. نو موږ به دې ته ضرورت نه لرو چې کانفرانسونه جوړ کړو، غونډې جوړې کړو او ولسي ملاتړ جلبولو دپاره مصارف وکړو، بل شی وکړو، په خپله به دا ولس له موږ سره مینه وکړي. همداراز د لوړو زده کړو د وزیر صاحب په اړه دوی یو خبره وکړې. د افغانستان د جوړولو دپاره په افغانستان کې دوه ډوله افکار د مخکې نه وجود لري، یو د مدرسې فکر دی، یو د پوهنتون فکر دی. تاریخ ثابته کړی دی چې دا هر یو فکر په یوازې ځان باندې افغانستان نه رغولی سي، نه رغولی دی. اسلامي امارت به دغه نظام هغه وخت پیاوړی وي، استحکام به پیدا کړي، دا نظام به بقا پیدا کړي او افغانستان به د نړۍ سره د سیمې سره یو سیال هېواد جوړ سي چې موږ دغه د مکتب، د پوهنتون او د مدرسې فکر سره وتړو. له دواړو څخه په افغانستان د رغولو دپاره دواړو څخه په ګډه استفاده وکړو، دا فاصله له منځه ویسو. زه وایم د لوړو زده کړو وزیر صاحب چې څه خبره کړې ده، منفي تبلیغات وسول، منفي تعبیرونه ځینې وسول، منفي ذهنیت خلکو ځینې واخیستی، هغه چې هر څه په خپل ځای. لیکن زه وایم چې راځئ دغسې یو خپلو خبرو ته ملي رنګ هم ورکړو، ملي جنبه هم ورکړو، د ولس د خوشحالولو دپاره هم ځینې ټکي او تعبیرونه باید ولرو په خپله وینا کې. لکه څنګه چې مولوي محمد یعقوب مجاهد صاحب سوداګر خوشحاله کړل، سیاسیون یې خوشحاله کړل، ځوانان یې خوشحاله کړل، راتلونکی موږ ته وښودی چې ټول افغانانو هیله پیدا کړې چې افغانستان راتلونکی به روښانه وي. انس حقانی صاحب یو ځوان شخصیت دی، هغه چې ویلي چې موږ د 500 د زیاتو کلونو دپاره ستراتیژي او پلانونه لرو، دا داسې ژر لنډ فکر مه ورته کوئ. نو دغه شان ځوانانو ته انګېزه ورکوي، ولس ته فکر ورکوي، هیله ورته بخښي او دغه هغه ناهیلۍ چې ګوره تاسې څه وخت د مخه چې څومره دغه ابهام او ګونګ حالت په افغانستان کې ولس خاموشي و پریشان و، هغه له منځه ولاړی په دغه یو سفر باندې. ولې چې د ولس د خوشحالول دپاره ځینې تعبیرونه وکړل، عملاً به هم دا ثابتېږي. ټول مسؤلین همداسې دي لکه مولوي محمد یعقوب مجاهد صاحب. البته زه وایم چې دا د ټولو مسؤلینو، د مشرانو او د کشرانو تعبیرونه هم که دغسې په دقت باندې وي او ملي رنګ هم ورکړل سي، انشاءالله ولس به موږ خوشحاله کړی. جمع بندي کوو استاد محترم، په ټوله کې څه کول پکار دي، څه باید وسي چې ملت هم خوشحاله شي او پرمختګ هم وکړو؟ د ټول نه بنیادي خبره دا ده چې د افغانستان اسلامي امارت باید ولس سره د رابطې لپاره یو داسې محور چې همدا رئیس الوزرا صاحب یا په خپل امیر المؤمنین وسي چې په میاشت کې یو خطاب کوي چې هغه د افغانستان د خلکو لپاره یو خط سیر ورکوي چې دا زمونږ داخلي سیاست دی، دا زمونږ خارجي سیاست دی او دا مو خدماتي سیاست دی. د هغې تر څنګه هر وزیر باید دا کوښښ وکړي چې یوازې خپله سلیقه او خپل عینکو باندې ټوله مطالعه د دین
او د علم ونه کړي. دې وطن کې مختلف فکري مکتبونه شته، دې وطن کې مختلف علمي، اکاډمیک، ملي، قومي او وجاهت لرونکي شخصیتونه شته. هغوی هم تاسو سره په دې جهاد کې ورته قربانۍ ورکړي دي. 40 او 50 کلونه تر اوسه پورې په دې حکومت کې برخه نه اخیسته، ځکه چې هر یو حکومت ورته نسبت یو هیواد سره تړلی ښکاره کېده. اما ستاسو د حکومت راتګ نه بعد هم هغوی خپلو ارمانونو ته نه رسېږي، نو آخر د دوی ارمانونه به کله تحقق مومي. تاسو هم داسې خبرې کوئ چې کله کله د ملت یوه داسې پرګنه چې د هغوی تاریخ ټول په قربانیو باندې یاد دی، تیر نظامي شخصیتونه شهیدان کړي دي او د هغوی په رابطه باندې هم دلته څرګندونې وشي، یا همدارنګې داسې څرګندونې وشي چې دلته تر اوسه پورې خلک ډاډ نه پیدا کوي او درګه د روانې بهر ته. نو که ته امریکا سره کښېنې، که ته روسیې سره کښېنې، دا ملت به نه داغېږي در باندې، او چې ملت راټول نه کړي، قسم په خدای چې یو نظام هم پایښت نشي پیدا کولی تر څو چې ملت استاد محترم. الکوزی صاحب د حل لاره څه ده؟ زه جناب محمدي صاحب پر ټولو امارات او پر ټول اسلامي حاکم نظام، پر مشرانو کشرانو، پر ټولو باندې دا غږ کوم چې ولس نور مینې ته ضرورت لري، ولس نور محبت ته ضرورت لري، ولس نور انتفاق ته ضرورت لري. همدغه رقم دغه مولا یعقوب مجاهد خو مثال د سیند د نګاه څخه موږ تاسې وګورو ډېره کم سین دی، خو د افغانستان ولس هغه خلک چې پرون هم د دغه مولا یعقوب د امر باندې چې د ځواکونه او همدوی ورسره جنګېدل، هغه خلکو نن د ده عکسونه په زړونو کې او په بهر او په داخل د افغانستان کې د ده خبرې بدرګه کوي او په ده باندې فخر کوي، په ده باندې ویاړي. زه هم دغه رقم ځانونه جوړ کړي، یا لکه حنیس حقاني، یا سراج الدین حقاني، یا هم دغه مولا یعقوب مجاهد، هم یا نور داسې ملي څېرې لکه دا ذبیح الله مجاهد، او یا نور داسې خلک چې هغه ملي څرګندونې ټول افغانان خوشحاله کړي. زه هم دا رقم ځانونه جوړ کړي. و طالبانو په دغه شیانو باندې نور دا چوکۍ هم ځان ټینګه مه نیسئ. موږ پخوا هم پر دا حکومت، پر هغه زاړه حکومت مو دا نارې ولې چې وروره دا چوکۍ ځان ته اولیت مه ورکوئ، دا چوکۍ دې به زما سره یي، نور که افغانستان خفه یي، که بمبار یي، که هر څه یې کېږي، چوکۍ زه نه ایله کوم. زما جنجال هم د پخواني حکومت سره پر دغه و چې وروره دا چوکۍ دې په ولایت کې نیولې ده، ټول ولس دربداره د ماښام ډوډۍ نه لري، شپه ورځ بمبار دی، شپه ورځ چاپې دي، شپه ورځ مشکلات دي، چوکۍ لرې که د ځانه. زه طالب ته هم دا وایم چوکۍ ته اولیت مه ورکوه، ولس ته اولیت ورکړه، خلکو ته اولیت ورکړه، یووالی او انتفاق ته اولیت ورکړه. افغانان ټول د ځان ورونه وبوله. نور افغانستان خلک جنګ نه غواړي، نور افغانستان خلک ورور وژنه نه غواړي، نور په افغانستان کې بمبارو مشکلات او ستونزې نه غواړو، د کفارو د همسایه هېوادونو لاسوهنه نه غواړو، اسلامي نظام تقویه کېدل غواړو. هغه څوک چې د اسلام او قرآن او اسلامي نظام په وړاندې باندې راځي توطیه جوړوي، ټول افغانان د ځان در شا ودروه او خپل د ځان سپر یې ودروه، او منافقینو او مفسدینو هغو ته وایه چې وروره تاسې نور په افغانستان کې د بربادۍ، د خرابۍ، د بمبار او د جاسوۍ ځای نسته، نه د افغانستان ولس غواړي. مننه. کور آباد. مفتي صاحب د حل لاره څه ده؟ جناب محمدي صاحب دغه سفرونه د مولوي محمد یعقوب مجاهد صاحب حفظه الله دا باید ادامه پیدا کړي. دا باید یوازې متحده عرب امارات نه، لکه مخکې چې قطر ته، بیا متحده عرب امارات ته دغسې یو سفر له سعودي عربستان سره وسي، د نورو هیوادونو سره وسي، اسلامي او نامسلمان هیوادونو له ټولو سره دا سفرونه باید ادامه پیدا کړي. کوم مسؤلین او چارواکي چې سفر بندیز دی ورباندې که هغه نسي کولی، هغه خلک رامخته سي چې هغه هم ملي ملاتړ ولري، ولسي ملاتړ ولري، په ولس کې رسوخ ولري، ځکه د نړۍ هیوادونو پر خلکو باور او کوي، خبرې اترې ورسره کوي چې هغه ولسي ملاتړ هم ولري. ولس هر وخت وي، ملت هر وخت وي، نظامونه بدلیږي را بدلیږي، سیستم بدلیږي را بدلیږي، لیکن کوم چې ولسي ملاتړ ولري، په ملت کې ځای ولري، ملت هغه اشخاص ساتي، هغه هستۍ ساتي په خپل غېږ کې. نو زه وایم چې دغه سفرونه باید ادامه پیدا کړي د نړۍ د نورو هیوادونو سره، او دغه خبرې چې کومې مولوي محمد یعقوب مجاهد صاحب حفظه الله په متحده عرب اماراتو کې وکړي، ټول ولس او ملت یې خوشحاله کړی. باید د دې تطبیق په لارو چارو باندې د اسلامي امارات ټول مسؤلین او چارواکي کار وکړي، تر څو افغانستان رښتیا هم په نړۍ کې سیال سي او ملت او افغانان ټول په ګډه باندې یو ملت په توګه خپل هیواد ورغوي او اقتصاد یې ورغوي، سیاست یې ورغوي او د نړۍ په کچه یې سیال کړي. بله. مفتي صاحب فکر کوئ چې دغه هیوادونه د نور هیوادونه به ورته سفر غوښتنه ولري؟ مهمه ده. د نړۍ هر یو هیواد، اسلامي هیوادونه چې متحده عرب اماراتو سره د سفر وسو، سعودي عربستان د هغې سره ښه اړیکې لري، هغه به هم ورته سفر شاید آمادګي ونیسي ورته، که هغوی ونه نیسي زموږ لخوا د دې غوښتنه وسي، د متحده عرب اماراتو په توسط دې وسي، د نورو هیوادونو سره دې وسي، ځکه موږ په سیاسي انزوا کې زموږ اړتیا ده، د هغوی شاید اړتیا دومره نه وسي
ځکه زموږ نه لرې دي، موږ سره مشترکات دومره پوله نه لري، ګډ منافع دومره نه لري، هغوی په ځان بسیا هیوادونه دي. موږ ډېره اړتیا ورته لرو، هم په اقتصادي ډګر کې هم په سیاسي ډګر کې. موږ باید د هغوی سره د داسې سفرونو تابع چې د هر چا په توسط کېږي پیدا کور ماباد. درنو میلمنو له تاسو ټولو یوه نړۍ مننه. درنو لیدونکو له تاسو هم مننه. زموږ د نن شپې تودې خبرې په همدې ځای پای ته ورسېدې. تر بیا مو په لوی څښتن تعالی سپارم.